د موبایل فون په ذریعہ باندې د نکاح لپاره ایجاب او قبول کول څنګه دي؟ آیا د موبایل فون په ذریعہ باندې یو جنې یو الک یو زنانه یو نارینه ایجاب او قبول کی یعنی یو بل قبول کی، نو آیا د دې په ذریعہ باندې نکاح منعقد شي یا منعقد نشي؟ په دې حواله سره ملګری سوال کړل. سوال ادا کړل چې زه د یو جنې سره د یو زنانه سره زما د موبایل فون په ذریعہ باندې تعلقات دي او زه دا غواړم چې د هغې سره زما د تعلقات په حلال رشته کې بدل شي. ظاهره خبره ده نامحرم سره تعلقات ساتل ناجایز او حرام دي. هغه برای راست هم دغه شان د موبایل فون په ذریعہ باندې هم دغه سره تعلقات ساتل ناجایز او حرام دي. دی وی چې د موبایل فون په ذریعہ باندې موږ ایجاب او قبول کړل او دا موبایل چې کوم دی ما په سپیکر کړل او په دغه ټیم کې دوه غواهان هم موجود نو موږ یو بل قبول کړل، ایجاب او قبول موږ کړل د موبایل فون په ذریعہ باندې. نو آیا د موبایل فون په ذریعہ باندې دا ایجاب او قبول د دې په ذریعہ باندې نکاح منعقد شو یا منعقد نشو؟ شریعت په دې حواله سره سوي یاد وساتئ، وګونو کولاو کوي. شریعت چې کوم شری مسله ده د ایجاب او قبول لپاره، هغه شریعت داوي چې د نکاح د ایجاب او قبول لپاره یو مجلس شرط دی، یعنی په یو مجلس کې دن نبا دا ایجاب او قبول کیږي. یو ځای به موجودي د ایجاب او قبول لپاره د نکاح لپاره چې کوم ایجاب او قبول کیږي د هغې لپاره یو مجلس شرط دی. په دې صورت کې د چې دا مسله بیان کړل نو په دې صورت کې ظاهر خبر دا مجلس یو نه دی، زنانه په بل ځای کې ده او د نارینه په بل ځای کې د موبایل فون په ذریعہ باندې ایجاب او قبول کړل، نو په دې صورت کې ایجاب او قبول نه کیږي، د دې په دې صورت کې نکاح نه منعقد کیږي. د دې متبادل صورت دا جوړې دی چې دغه زنانه راولګي یو کس خپل طرف نه وکیل جوړ کړي چې باید دا کس زما طرف نه وکیل دی، دا وکیل دی دا خاوند هولم جوړول شي چې باید دا زما سره دا کس موجود دی خپل طرف نه ته وکیل جوړ او د دوه غواهانو په موجودګۍ کې ایجاب او قبول شي. دغه وکیل چې کوم دی د جنې د طرف نه ایجاب او قبول کوي، دغه شانتي خاوند په خپل موجود دی نارینه، په دغه صورت کې د دوه نکاح منعقد کیږي شي. یا دغه شانتي بل صورت دام کیږي شي چې دا خاوند چې کوم دی د خپل هم دغه جنې د طرف نه ولی جوړې دي شي، وکیل جوړې دي شي. سمجھ کې خبر راځي، د هغه جنې د طرف نه دی وکیل جوړې دي شي. نو په دغه صورت کې هم کچري دا خاوند د جنې د طرف نم ایجاب او قبول کې خپل ځان د طرف نم او د دوه غواهانو په موجودګۍ کې دا عملو کې نو دې سره به هم نکاح منعقد شي. نو بهرحال چونکې دا یو مسله یو ملګری ته بوس کړه، نو امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.